په ژوند کې انسان کله جوړ کله ناجوړ، کله مالدار او کله غریب، خو پام چې هیڅ کله هم ناهیله نشئ. الله تعالی هر انسان ته 14 د رزق دروازې مقررې کړي او له هغو دروازو نه یوه دروازه د الله تعالی شکر ادا کول دي. هر هغه څوک چې ډیر د الله تعالی شکر ادا کوي، الله تعالی به یې د رزق دروازې ورخلاصوي. یو ځل موسی علیه السلام د کوه طور په لور روان و. یو مالدار شخص یې مخته راغی او ترېنه پوښتنه یې وکړه، موسی چیرته روان یې؟ موسی علیه السلام ورته په ځواب کې وویل د کوه طور په لور د الله تعالی سره د کلام کولو دپاره. دغه شخص موسی علیه السلام ته وویل چې ای موسی، زما مال دومره ډیر ده، ورځ په ورځ ډیریږي چې زما د کنټرول څخه وتلی. الله تعالی ته ووایه چې زما مال لږ راکم کړي. موسی علیه السلام ورته هو کړه او د کوه طور په لور روان شو. بل شخص یې مخته راغی او د موسی علیه السلام نه یې پوښتنه وکړه چیرته روان یې؟ په ځواب کې ورته وویل د کوه طور په لور د الله تعالی سره د کلام کولو دپاره. دغه شخص موسی علیه السلام ته وویل چې ای موسی، زه هیڅ هم نه لرم، نه په سر چت لرم، نه کار نه روزګار، زه هیڅ هم نه لرم. الله تعالی ته ووایه چې ما ته هم لږ مال راکړي. موسی علیه السلام ورته هو کړه او د کوه طور په لور روان شو. د الله تعالی سره د کلام کولو نه پس الله تعالی وفرمایل ای موسی، دغه مالدار شخص چې تا ته راغی او درته ویل چې زما مال دې راکم شي، هغه ته ووایه چې د الله تعالی شکرګزاري کمه کړه، ستا مال به خپله کم شي. دا څنګه امکان لري چې یو بنده زما شکرګزاري کوي او زه هغې ته خپل مال ورنه کړم؟ او دغه بل چې ستا خواته راغی او درته ویل چې زه هیڅ هم نه لرم، هغه ته ووایه چې ته د الله تعالی شکرګزاري شروع کړه. موسی علیه السلام بیرته راغی او مالدار شخص ته یې وویل چې ته د الله تعالی شکرګزاري کمه کړه، ستا مال به خپله کم شي. دغه مالدار شخص موسی علیه السلام ته وویل چې زه څنګه د الله تعالی شکرګزاري ونه کړم چې هغې زه په دومره لویو نعمتو باندې نازولی یم. ما ته یې سترګې راکړي د لیدو دپاره، ژبه یې راکړې د خبرو کولو دپاره، لاسونه د کار دپاره، او همداسې دا نور بدن. دا هیڅ امکان نه لري چې زه د الله تعالی شکرګزاري ونه کړم، زه یې ډېر په لویو نعمتو باندې نازولی یم. موسی علیه السلام ورته وویل چې بیا ستا مال هم نه کمیږي. دغه بل شخص ته راغی او ورته ویل چې ته د الله تعالی شکرګزاري نه کوې، ته د الله تعالی شکرګزاري شروع کړه، تا ته به مال هم درکړي. دغه شخص وویل چې زه په څه شي باندې شکر وباسم؟ الله تعالی ما ته څه راکړي؟ زه نه په سر چت لرم، نه کار نه روزګار، هیڅ هم نه لرم، زه په څه شي باندې شکر وباسم؟ موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې ته یې د دغې نه هم په لویو نعمتو باندې نازولی یې. تا ته یې سترګې درکړي د لیدو دپاره، ژبه یې درکړې د خبرو کولو دپاره، لاسونه د کار کولو دپاره، او همداسې دا نور بدن. ته اول په دې باندې شکر وباسه، الله تعالی به تا ته نور هم درکړي. السلام علیکم.